اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ محصلینو خصوصا د ښوونې او روزنې او زراعت پوهنځیو د بیولوژي، باغداري او مالداري د څانګې او د عمومي نباتاتو د مضمون تعقیبوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ، روغ او خوشحاله به یاست، د صحت جامې به په تن ولرئ. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د انلاین درسونو لړۍ دوام لري. موږ تاسو مخکې 3 درسه ویلي دي چې په هغې کې لومړی درس د نباتاتو عمومي پیژندنه وه، بیا له هغه وروسته د بوتاني ارزښت د څانګې وې د نباتاتو پرتله وه، او همدارنګه له هغه وروسته موږ او تاسو دریم درس چې د نباتاتو سایتولوژي وه هغه هم ووایو. اوس موږ او تاسو راځو د نباتاتو د مضمون 4م درس وایو چې هغه ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، د نباتاتو حجروي ویش. دا حجروي ویش چې کله تاسو له پوهنتونه فارغیږئ یا بالاخره ماسټري او دکتورا تر کچې رسیږئ، تاسو به له همدغو اصطلاحاتو سره هر وخت مخ کیږئ. دا د نباتاتو حجروي ویش، دا مرحله، دا مستقیم ویش، دا غیر مستقیم، دا میوسیس ویش، ولې ویش کوي، ویش او ډیویژن. دا اصطلاحات مو تر ډیره مخکې درځي. که چیرې تاسو اوس سر په خلاص کوئ، په راتلونکي به ډیر خنډونه هوار سوي وي درته. نو 4م درس نباتاتو د حجروي ویش په باره کې دی. هیله مند یم چې هم دغه درس، هم تیر او هم راتلونکي درسونه ټول تر پایه راسره تعقیب کړي. هغه مطالب چې موږ او تاسو به پرې بحث کوو عبارت دي له حجروي ویش، د حجروي ویش ډولونه، د حجرې یا د حجروي ویش دوران او د حجروي ویش پړاوونه دي. یعنی دا هغه مطالب دي چې موږ او تاسو به په همدغه 4م درس کې پرې بحث کوو. حجروي ویش. حجره موږ او تاسو پیژندلې ده، اوس راځو د هغوی ویش وایو. حجروي ویش یوه مهمه بیولوژیکي پیښه ده. د دې ویش په وسیله مورنۍ حجره په نورو حجرو ویشل کیږي او دغه نوې رامنځته سوي حجرې د پخوانۍ حجرو ځای نیسي او د هغه خواص لري. حجروي ویش هغه بیولوژیکي مهمه اساسي پیښه ده چې د هغې په وسیله باندې له یوې حجرې څخه، یعنې له مورنۍ حجرې څخه نور حجرات، لوڼي حجرات منځته راځي، ډاټر سیلز، چې هغه بیرته عیني د مادر سیل یا د مورنۍ حجرې خواص، ترکیب، ځانګړنې او دندې لري، او دوی د پخوانۍ حجرو ځای نیسي. یعنی که چیرې موږ او تاسو په انسان کې مثال ورکو، یعنی حجروي ویش په انسانانو یا هم حیوانانو او نباتاتو کې ډیر سره ورته دی. په انسانانو کې د پوستکي مثال ورکو، د پوستکي خپله په سطح باندې نن کټنایزډ سیل په نامه، یعنی غیر کراتین لرونکي حجرات، مړه حجرات لري. نو دا د په پرېمنځلو سره دغه حجرات له منځه ځي. کله چې دا له منځه ولاړه، نو ځکه نور ستاسو لاسونه داسې تازه معلومیږي. بالاخره بیرته د لاندې طرف څخه حجرات د پوستکي په اپیډرمس طبقه کې ویش کوي، بالاخره بیا نور نوي حجرات پورته موږ ستاسو پوستکي ته راپورې چې دا مړه حجرات دي. نو هدف مې دا دی چې زاړه حجرات له منځه ځي او نوي حجرات د هغو ځای نیسي او بیرته د هغوی خواص لري. دا حجروي ویش ولې او کله کیږي؟ دا حجروي ویش د تکثیر لپاره، یعنی کله چې یو ژوندی موجود د ځان په شان عیني موجود د خپل نسل د پایښت لپاره لاسته راوړي،
نو همدغه ویش ترسره کیږي، یعنې ریپروډکشن، تکثیر. حجروي ویش د تکثیر لپاره ډیر مهم دی، چې له یوه نبات څخه بل نبات، له یوه حیوان څخه بل حیوان رامنځته کیږي. نو دلته تکثیر کې ډیر رول لري، په دې معنا سره چې لومړی له دوو حجرو څخه چې یو حجره رامنځته سي، هغه ته مثال زایګوټ وایي. بیا چې کله غټیږي په غټ حیوان یا په غټ ځوان نبات بدلیږي، دا د همدغه حجروي ویش په وسیله باندې دې ګټه ده. د ودې او انکشاف لپاره یو ژوندی موجود هیڅکله په خپل شکل باندې نه پاتې کیږي، دوی هم وده کوي او هم انکشاف کوي. یعنی یو ژوندی موجود که چیرې مثال تخم وګورو، دا لومړی یوازې د تخم په شکل وي، بیا بالاخره بدل سي په یو جنین باندې، یعنی دا وده کوي، بالاخره بدل سي په یو کوچني نبات باندې، بدل سي، بالاخره بدل سي په یو غټ پاخه نبات باندې، چې مثلا د نبات ټول برخې ولري، ریښه، تنې، پاڼه، ګل، هر څه ولري. په دې باندې چې دا بدلیږي، دا د بل څه په وسیله نه دی، بلکې د همدغه حجروي ویش په وسیله باندې دا کیږي. حجرات ویشل کیږي، هم یې شمیر ډیریږي، تعداد، او هم یې حجم ډیریږي. نو په نتیجه کې یو ژوندی موجود وده کوي او د انکشاف مرحلو ته ځي. د ودې په وسیله یو ژوندی موجود د انکشاف مرحلو ته تللی سي، یعنې لومړی تخم یې دا چې وده وکړي، تکامل وکړي، په یو جنین بدلیږي، بیا چې هغه تکامل وکړي، بیا په یو ځوان نبات، بالاخره په یو پاخه نبات باندې بدلیږي. همداسې د زیانمن شویو نسجونو د دوباره ترمیم لپاره، یعنی regeneration of damaged tissues، هغه انساج چې له منځه ولاړ شي. د مثال په ډول باندې که چیرې په انسان کې موږ تاسو مثال ورکو، کله کله به ستاسو یو برخه زخمي سوې وي، له یو څه مودې څخه وروسته هغه بیرته جوړیږي. ولې؟ دلته که چیرې د حجراتو ویش نه وای، همدا زخمي سوې برخه به همداسې زخمي پاتې کېدله، همداسې یعنی خالی پاتې کېدله، جوړېدی نه، یا هغه ډکېدی نه هغه زخم. نو همدا حجروي ویش حکمت دی چې تخریب سوي انساج ترمیموي. حجروي ویش ځکه کیږي چې د حجرې حجم زیات سي. حجره چې کله لومړي ځل تولید سي، د هغې حجم کم وي، بالاخره له یو څه مودې څخه وروسته د هغې حجم خپله ډېرېږي، حجم یې ډېر سي. چې حجم یې ډېر سي، نو حجره مجبوره ده چې یوه حجره په دوه باندې وویشل سي. حجروي ویش ځکه کیږي کله چې حجره خپل ځانګړي اعظمي حد ته ورسیږي، یعنی حجرات چې دي هغه خپل مراحل لري، چې نوې حجره ده، وده کوونکې حجره ده، بالاخره پاخه حجره ده. کله چې پاخه حجره سي، نو هغه مجبوره ده چې ویش وکړي، خپل ځانګړي اعظمي حد ته رسېدلې وي او ویش کوي. د حجروي ویش ډولونه. حجروي ویش په عمومي ډول سره په دوه ډوله دی، یو مستقیم ویش دی او بل غیر مستقیم ویش دی. مستقیم ویش ته امایتوسیس ویل کیږي او غیر مستقیم ته مایتوسیس ویل کیږي. مستقیم ویش یا امایتوسیس په مستقیم ډول سره صورت نیسي. په دې ویش کې څه کیږي؟ اول حجره اوږدیږي، په منځ کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی لومړی یو حجره په دې شکل سره، بیا دا حجره داسې اوږدیږي، چې کله اوږده سي، په منځ کې داسې یو انقباض رامنځته کیږي. کله چې انقباض رامنځته سي، هستوي مواد په سیتوپلازم کې په دوو برخو ویشل کیږي. نه، اول خو ګورئ دلته هستوي مواد یو وي، یعنی په یوه برخه کې شتون لري. دغه هستوي مواد بالاخره له ځانه کاپي وباسي، په دواړو برخو کې په مساوي ډول باندې شتون ولري، چې بالاخره بیا وروسته یو حجره په دوو برخو باندې وویشل سي او دوې حجرې رامنځته سي، چې دواړه عیني د هغه حجرې د دغه حجرې خواص بیرته لري. او دا ویش په یو حجروي موجوداتو لکه بکټریا،
پروټوزواو کې لکه امیب، یوګلینا، جادریا او همدارنګه پارامېشیم په مختلفو یو حجروي ژوندیو موجوداتو کې صورت نیسي. دا په مستقیم ډول ویشل کیږي. غیر مستقیم ویش بیا څنګه دی؟ غیر مستقیم ویش یا مایتوسیس بیا هغه ویش دی چې په نتیجه کې یوه مورنۍ حجره دوی داسې دختري حجرې تولیدوي چې مورنۍ حجرې ته کاملا ورته وي. په دې کې د کروموزومونو د شمیر او ډول له مخې دواړه یو بل ته ورته وي. یعنې یوه حجره په داسې حجرو باندې وویشل سي چې هغه هم د کروموزومونو د شمیر له مخې او هم د ډول له مخې خپلې مورنۍ حجرې ته ورته وي. دا خپله مایتوسیس په دا شکل کې ښودل شوی دی نه. دا مایتوسیس بیا ډېر خپل پړاوونه لري چې هغه یو د پروفیز مرحله ده. یعنې دلته د امایتوسیس یا د مستقیم حجروي ویش په خلاف یو حجره مستقیما په دوه برخو نه ویشل کیږي، بلکې ځینې مراحل سته، ځینې پروسې سته، ځینې ډېر باریک مراحل سته چې هغه باید سرته ورسیږي بیا حجره ویشل کیږي. نو ځکه دا پړاوونه ویشل شوي دي. د پروفیز مرحله ده، د پرومیتافیز مرحله ده، د میتافیز مرحله ده، د انافیز مرحله ده او بالاخره د تلوفیز او له هغه څخه وروسته د سایټوکینیسیس مرحله سرته رسول کیږي. لکه څرنګه چې دا یو غیر مستقیم ویش دی، نو ځکه هر مرحله د خپلو خواصو پر اساس باندې نومول سوې او جلا سوې ده. په هر مرحله کې جلا جلا خصوصیات ښکاره کیږي او خپل فعالیت حجره سرته رسوي. مخکې له دې چې موږ تاسو د غیر مستقیم ویش په پړاوونو باندې بحث وکړو، لومړی د حجرې دوران وایو یا هم سیل سایکل. د بیولوژي د علم د پوهانو د حجرې د ژوندانه پړاوونه د دایرې په ډول ښودلي دي. دلته په شکل کې معلومیږي دایرې په ډول باندې ښودلي دي او هغه ته د حجرې دوران نوم ورکړی دی. یعنې حجرې ته دا په دایرې په شکل چې دوی ښودلي دي د حجرې دوران نوم ورکړی دی. په دې وخت موده په انسانانو کې له 23 څخه تر 14 ساعتونو، په بکټریاوو کې بیا 20 دقیقې دی او دا دوره بیا 5 پړاوونه لري. یعنې دغه دوران چې کوم دی دا په غیر مستقیم ویش کې د حجراتو دی چې هغه په څو حجروي ژوندي موجودات لکه انسانانو، نباتاتو دغو ټولو کې صورت نیسي. نو لکه څرنګه چې هره حجره یو دوران لري نه، یعنې حجره همیشه هر وخت اول د انټرفیز مرحله کې وي، بیا د جوړېدنې مرحلې ته ځي، بیا د رشد مرحلې ته ځي، بالاخره د سایتوکینیسیس او مایتوسیس مرحلې ته چې ځي. کله چې دلته وویشل شي حجره بیرته د رشد اول پړاو ته ځي، بیا د انټرفیز مرحله ده، بیا د رشد د حجرې جوړېدو مرحله ده هماغه حجره، بیا د رشد دویم پړاو دی، بیا د مایتوسیس او د سایتوکینیسیس مرحله ده، بیا د رشد اول پړاو ته بیا هغه حجره ځي نه. یعنې حجره لومړی د انټرفیز مرحله کې وي، بیا راځي د جوړېدو مرحله ده چې هلته حجرې مواد جوړوي، بیا د رشد دویم پړاو ته ځي، بالاخره د مایتوسیس ویش ته ځي چې هلته حجره بیا د سایتوکینیسیس د عملي په وسیله باندې په 2 برخو باندې وویشل شي. بیا د هره حجره د رشد اول پړاو ته بیرته ځي، د هره حجره بیرته دغه پړاو ته ځي، بالاخره بیا د انټرفیز مرحلې ته ځي. نو ځکه دلته دوران په شکل ښودلي نه، دا یو داسې یو دوران لري، هره حجره داسې یو دوران لري چې بیرته داسې راڅرخي سره. نو په همدې دوران کې هره پړاو جلا جلا خصوصیات لري. د انټرفیز په مرحله کې دا تر ټولو یوه اوږده مرحله ده. اول مرحله د انټرفیز مرحله ده چې دا یوه اوږده مرحله ده چې 80% وخت چې مصرفیږي په دې مرحله کې مصرفیږي. دا مرحله بیا په 3 فرعي مرحلو باندې ویشل شوې ده په حجروي دوران کې، چې هغه GS مرحله ده، G1 مرحله ده او د G2 مرحله ده.
لومړی د هغو څخه د رسېدنې اول یا هم G1 ګروت پړاو یا ورته G1 سټیج هم ویل کیږي. په دې مرحله کې هغه انزایمونه او هغه مواد تولیدیږي کوم چې د DNA د جوړېدو لپاره په اس مرحله کې پکاریږي. یعنی دا د رسېدنې هغه اوله مرحله ده چې کله یو حجره په دوو برخو باندې مثال وویشل شي، بیا د هر حجره بیا بیرته د G1 مرحله د رسېدنې مرحلې ته راځي. دلته په دې مرحله کې ټول هغه انزایمونه کوم چې په همدغه دویمه مرحله چې د اس مرحله ده په هغې کې پکاریږي، دلته دا تولید شي. نه یعنې ګورئ دلته موږ تاسو ویله چې دا خپل یو دوران لري. کومه انټرفیز مرحله دا دغه فرعي د انټرفیز مرحله په فرعي مرحلو ویشل شوې ده. نه لومړی د جوړېدو مرحله ده، بیا د رشد دویم پړاو دی، بیا د اس مرحله راځي. نه نو دلته د اس مرحله لومړی د انټرفیز مرحله کې یعنی په G1 کې څه کیږي؟ په G1 کې د ګروت 1 کې ټول هغه انزایمونه کوم چې د اس مرحله کې ورته اړتیا ده هغه تولیدیږي. چې کله دا تولید شي حجره راځي د اس مرحلې ته یعنی د سانتیسیس مرحلې ته راځي. د دویم پړاو چې دی هغه د اس پړاو دی یا د سانتیسیس پړاو. ولې ورته سانتیسیس د جوړېدو پړاو ویل کیږي؟ ځکه چې په دې مرحله کې کروموزومونه دوه برابره کیږي او د DNA د ځانه کاپي جوړوي یعنی دوه چنده کیږي. په دې مرحله کې څه کیږي؟ کروموزومونه دوه برابره کیږي او DNA دوه چنده کیږي. چې کروموزومونه دوه برابره سي DNA خپل دوه چنده کیږي ځکه کروموزوم له DNA څخه جوړ دی. دا د اس پړاو د انټرفیز مرحله کې. دریم چې دی هغه د رسېدنې پړاو یا هم دویم پړاو دی چې هغه G2 دی. G1 دی لومړی، بیا اس دی، بیا G2 دی. په ګروت 2 یا د رسېدنې دویم پړاو یا G2 کې د هستې ویش د مایتوکندریا او د حجرې د نور غړو د جوړونې لپاره لازم پیل صورت نیسي. یعنی په دې کې د هستې ویش صورت نیسي او مایتوکندریا او د حجرې نور غړي چې د جوړونې لپاره لازم دي هغه د هغو جوړېدل پیلیږي. یعنی دا درې پړاوونه د انټرفیز د مرحلې وو. کوم او کوم؟ د رشد اول پړاو یعنی G1 سټیج یا هم G1 یا هم د جوړېدنې اول پړاو. دویم پړاو چې شو د جوړېدنې پړاو نه چې د سینتیسیس یا اس یا اس سټیج یا سینتیسیس سټیج هم ورته ویل کیږي. دریم پړاو چې هغه G2 یا هم ګروت 2 یا هم د رشد یا ودې دویم پړاو. دا د انټرفیز مرحله. اوس موږ تاسو راځو مایتوسیس ته. هغه مخکې پړاوونه چې وو هغه یوازې د انټرفیز مرحله. اوس موږ تاسو راځو د مایتوسیس مرحلې ته. د مایتوسیس عملیه چې ده هغه لاندې پړاوونه یا سټیج لري. لومړی انټرفیز، پروفیز، میتافیز، انافیز او تیلوفیز. هره مرحله جلا جلا خاصیتونه لري نو ځکه په همدې سټیج یا مرحلو ویشل شوې ده. اوس راځو هر یو سټیج جلا جلا ورباندې بحث کوو. د انټرفیز مرحله موږ تاسو مخکې بحث وکړي چې هغه نور فرعي مراحل درلوده چې هغه عبارت لو G1 S او G2. هلته حجره په انټرفیز مرحله کې کاملا وویشت آماده وي، مکمل آماده وي چې بالاخره د پروفیز مرحله شروع شي. د پروفیز مرحله کې څه کیږي؟ کروموزومونه لنډ او ضخیم کیږي. ته وګورئ کروموزومونه هم لنډ شوي دي او هم ضخیم شوي دي. هر کروموزوم دوه چنده کیږي، کروماتیډونه رامنځته کیږي. یعنی یو کروموزوم څه پکېږي؟ دا دوه چنده کیږي. په نتیجه کې دا هر یو ته کروماتیډ ویل کیږي. یعنی دوه د کروموزوم او یوه پلیه ته کروماتیډ ویل کیږي چې دوی د سنټرومیر په برخه کې سره یو ځای کیږي. یعنی سنټرومیر خپل هغه ځای ته ویل کیږي چې په هغه کې یو کروماتید د بل کروماتید سره یو ځای شي. ګورئ دلته دا خپل د کروموزوم یو شکل دی. دا یوې پلیې ته چې ویل کیږي کروماتید ویل کیږي.
دا یوې ته او په کوم ځای کې چې دوی سره نښلول شوي دي هغه ته وایي سنټرومیر چې دا خپل چې د سیسټر کروماتید یعنې دختري دغه دي کروماتیدونه دي یعنې د کروماتیدو یوه جوړه چې کروموزوم جوړوي هغه دی. بل په دې کې هستوي غشا له منځه ځي. وګورئ دلته دا هستوي غشا ده، دا هستوي غشا له منځه ځي، ورو ورو دا هستوي غشا له منځه ځي. اوبه د حجرې څخه د باندې وځي او د حجرې غلظت زیاتیږي. کله چې دا مرحله پای ته ورسیږي د پرومیتاپیز مرحله شروع کیږي. د پرومیتاپیز مرحله یوه لنډه مرحله ده چې د مایټوټیک پیز په 4 مرحلو کې نه راځي. یعنی پرومیتاپیز دلته لومړی پروپیز وه، دومه میتاپیز راځي، خو دا پرومیتاپیز یعنی د میتاپیز ابتدا ده. په دې کې څه سرته رسول کیږي؟ په دې کې هستوي غشا له منځه ځي، مخکې لا له منځه تللې وه د پروپیز په مرحله کې. د سنټروزوم څخه مایکروټیبیولونه یا سپنډل تارونه راوځي. ګورئ د سنټروزوم رو تاسو په تیر درس کې ویلي و چې سنټروزوم څه دنده لري. سنټروزوم مایکروټیبیولونه تولیدوي چې ورته سپنډل تارونه ویل کېږي. سپنډل دا ګورئ دا سپنډل دي، دا سنټروزوم ته هر یو دا دوی چې کوي سپنډلونه راباسي. سپنډل تارونه د پروټیني ساختمانونو سره چې کاینټوکور نومیږي وصلیږي. کاینټوکور هم دغه ځایونه دي نه، دغه د کروموزوم په کوم ځای سره چې سپنډل نسبیږي دې ته وایي کاینټوکور. کاینټوکور د کروموزوم د سنټرومیر په نقطه کې وصل دی. دلته ګوري وصل شوي دي. دا خپل یو کروماتید دی، دا یو کروموزوم دی، دا یو پلیت یو کروماتید ویل کېږي. دغه سره د سپنډل تارونه وصلیږي، د مایکروټیبیولونه یا سپنډل تارونه. کله چې دا مرحله پای ته ورسیږي وروسته د میتاپیز مرحله شروع کیږي. په دې کې هستوي غشا او هستچې ټولې له منځه تللي وي. دلته هېڅ هستوي غشا او هسته شتون نه لري. سنټریولونه پیدا کېږي، یعنې مخکې لا پیدا شوي وه او دوی قطبینو ته حرکت کړی وو، یعنې جانبینو ته ځي او کروموزومونه له ځان ته کشوي. ته وګورئ په پرومیتاپیز کې دوی څنګه سوه؟ د کاینټوکور سره د سپنډل تارونه یو ځای سوه چې دغه مایکروټیبیولونو څخه جوړ شوي دي. مایکروټیبیولونه دي دا سپنډل تارونه. دوی څه کوي؟ د کروموزومونه د سنټریول خواته کشوي. دلته نو کروموزومونه د جلا کېدو لپاره آماده وي. وروسته بیا د اناپیز مرحله کې دوی کشول کیږي. کله چې د میتاپیز مرحله پای ته ورسیږي د اناپیز مرحله شروع کیږي. په دې مرحله کې څه کیږي؟ کروموزومونه سره جلا کیږي. ګورئ کروموزوم په 2 برخو باندې ویشل کیږي، یعنی کروماتیډونه څنګه کیږي؟ یو بل سره جلا کیږي، راسته او چپه طرف ته ځي. کروموزومونه د یو او وی شکل غوره کوي نه، یعنی دلته اړ لري د سپنډل په تار پورې چې دی په کوم ځای کې وصل شوی نه. که چیرې په سر کې وصل شو نو د کروموزوم د وی شکل غوره کوي. که چیرې په منځ کې نصب شو نو دا چې کش کې بیا داسې د وی شکل غوره کوي، یا مثلا داسې د یو شکل غوره کوي. د کروموزومونو تعداد 2 ته رسیږي چې 46 د حجرې په یو قطب کې وي او 46 د حجرې په قطب کې په دا بل کې وي. ګورئ موږ تاسو ویله چې خپله په انسانانو کې څو کروموزومونه دي؟ 23 جوړې دي او څو دانې دي؟ 46 دانې دي. دا په یوه حجره، په هره حجره کې وي، په جسمي حجرو کې. نو دلته په حجروي ویش کې خو بیا دا کروموزومونه کله 2 چنده سي نو څو کېږي؟ نو دغه بیا تعداد یې څو ته رسېږي؟ 2 ته رسېږي، ځکه 46 جمع 46 دا مساوي کېږي له 2 سره. 2 ته رسېږي، چې کله 2 ته ورسېږي نو 46 یوه قطب ته راځي او 46 یوه قطب ته راځي، بل قطب ته راځي. وروسته د اناپیز له مرحلې څخه د تیلوپیز مرحله شروع کیږي. دا د مایتوسیس اخیرنۍ مرحله ده چې په دې کې د نوې حجرې اجزاوې بیرته راښکاره کیږي. ګورئ دا هستوي غشا بیرته ښکاره شوې ده، دا د نوې حجرې اجزاوې دي.
سپنډل تارونه له منځه تللي دي، نسته. نوې هستوي غشا کروموزومونه احاطه کوي، دا ده. او کروموزومونه راځي په قطبین کې چې ځای نیولی بیرته هستوي غشا راځي هغه احاطه کوي. د کروموزومونو شکل تغییر کوي او کروماتین تشکیلوي. یعنی که چیرې یو کروموزوم په دې شکل و، دې ته وایي کروموزوم، دا یوه ته یې کروماټیډ ویل کېږي. خو که چیرې دا داسې سره وپېچل چې داسې یو شکل اختیار کړي، دې ته وایي کروماتین، د کروماتین تارونه. کروموزومونه بیرته اوږدېږي، هستوي غشا او هستچه څنګه کېږي؟ رامنځته کېږي. هستوي غشا او هستچه بیرته رامنځته کېږي. وروسته نو سایټوکینیسیس، سایټو وایي، سایتوپلازم ته، او کینیسیس معنا وایي ویش ده. یعنې دلته سایتوپلازم ویشل کېږي. چې کله سایتوپلازم وویشل سي نو دلته د حجره په دوه برخو باندې ویشل کېږي. په دې مرحله کې سایتوپلازم دواړه خواو څخه په وسطي برخه کې انقباض کوي، نه دلته انقباض کوي. پخوانۍ حجره په دوه مساوي برخو باندې ویشل کېږي چې کاملا خپلې مورنۍ حجرې ته ورته وي. بیا نو بیرته د حجرې ټولې اجزاوې پیدا کېږي، مایتوکندریا، کلوروپلاست، کروموزومونه خو خپله راغلي وه، همداسې رایبوزوم، لایزوزوم ټول پکې پیدا کېږي او نوي حجرات وي دوی. دلته په شکل کې موږ تاسو ګورو په واضح ډول سره لیدل کېږي. یعنې دلته موږ تاسو غواړو یوارې په ټول مایتوسیس باندې یو ځل په شکل کې بحث وکړو. ګورئ موږ تاسو وویله چې د مایتوسیس د ویش لومړنۍ مرحله چې دغه د انټرفیز مرحله ده. د انټرفیز مرحله کې د کروموزومونو چې وي هغه 2n وي. n خپله د کروموزومونو تعداد ښیي. n معنا یو، 2n معنا دوه. دلته یعنی 2n خپله دا معنا لري چې دوی دوه دوه داسې سره شنتې وي، داسې دوه دوه. یو n که چیرې بیا دلته داسې یو دانه کروماتین، دلته وایي یو n. نو د انټرفیز مرحله کې ګورئ موږ تاسو وایو چې د ډي ان اې ریپلیکیشن سره رسول کېده. یعنی ډي ان اې څه به کېږي؟ له ځانه کاپي جوړوي د انټرفیز مرحله کې. په کوم مرحله کې؟ د ساینتیسیس یا اس سټیج مرحله کې چې هغه د حجروي سایکل کې نه دومه مرحله او په هغې کې دا کېږي. د انټرفیز مرحله کې حجره کاملا ویش ته اماده وي چې ویش وکړي. بیا راځي د پروپیز مرحلې ته. د پروپیز په مرحله کې موږ تاسو ویله چې هلته کروموزومونه لنډ او ضخیم کېږي. بیا چې سنټریولونه څنګه کړله تشکیل کېدل، هغه بیا راځي، بیا دا کروموزومونه کشوي. بیا د میتاپیز مرحله موږ تاسو ویله چې په میتاپیز په مرحله کې کروموزومونه چیش کېږي؟ اوږدېږي. چې کله اوږده سي د سپنډل تارونه راځي، دوی د کاینټوکور په نقطه کې، په کوم کې سپنډل نصبېږي، دغه نقطه کې دوی څه به کېږي؟ ورسره نصبېږي. یعنې دلته د سپنډل تارونه راځي، دوی سره یو ځای کېږي تر څو دا کش کړي. چې کله کش سي بیا د اناپیز مرحله شروع کېږي. د اناپیز په مرحله کې موږ تاسو ویله چې کروموزومونه کشېږي، جانبینو ته حرکت کوي، د یو او وي شکل اختیاروي او دوی څه به کويږي؟ دلته وګورئ دا دی د یو او وي شکل اختیار کړی دی. بیا راځي د تیلوپیز مرحلې ته. د تیلوپیز مرحله کې کروموزومونو قطبینو ته حرکت کړی وي، د کروموزومونو تعداد 2 ته رسېږي چې 46 په یوه په خوا کې او 46 په دا بله خوا کې وي. دلته دوې هستې یعنی 2 nucleariform poles، دوې نقلي دوې هستې بیرته چشکېږي، تولیدېږي. بالاخره چې کله سایټوکینیسیس صورت ونیسي، د تیلوپیز مرحلې څخه وروسته دوې حجرې تشکیلیږي. دوې حجرې ته وایي ډاټر سیل یا هم لوڼې حجرې. لوڼې حجرې بیرته کاملا ورته وي، یعنې دوی هم 2n وي. دلته چې راسي دغه مورنۍ حجره هم 2n وه، هم دا حجره هم دا بله حجره کاملا ورته وي، وچیش ته خپلې مورنۍ حجرې ته ورته ده. هغه هم 2n لري، دغه هم 2n کروموزومونه لري. یعنی هم د کروموزومونو د تعداد له مخې ورته واحده ده او هم د جوړښت او شکل د هر سره مخې بالکل عین حجره ده. بس نو کله چې دوی په دوه برخو باندې وویشل سي، بیا هغه پړاوونه شروع کېږي. نه یعنې راځي G1 مرحلې ته راځي، بیا د اره دواړو څخه اره حجره، بیا د اس مرحلې ته ځي،
بیا ځي د G2 مرحلې ته، بیا د انټرفیز مرحلې ته بیا راځي، بیا راځي دا پړاوونه طی کوي، بیا دوه حجرې ته ورکېږي، بیا دا حجره راځي، بیا انټرفیز، بیا داسې کله همداسې دا عمل لري. نو د دې لپاره چې موږ تاسو شعور باندې پوه سو، راځو همدا حجروي ویش په ویډیویي شکل باندې وګورو. د حجرې البته د ویډیو لیدو ته مو رابولو. د یو بالغ انسان تقریبا 100 تریلیونه حجرات لري. نو کله چې دا حجرات له منځه ځي نو بیا حجروي ویش په نامه یو پروسه واقع کیږي. په یوکاریوټیک حجراتو کې دا ځینې مرحلې یا پړاوونه لري چې دا زاړه حجرات بیا د ویش په نتیجه کې د نوو حجراتو ځای نیسي، یعنی نوي حجرات د زړو ځای نیسي. لومړنۍ حجره چې کله د دغو پړاوونو څخه وځي بیا خپله همداسې د ځان په شان حجره منځته راوړي چې دته ډاټر سیل دختري حجره ویل کېږي چې دا کاملا پخواني حجرو ته ورته وي. دا پروسه د کروموزومونو یعنې په دې کې ډېر مهم رول لري. او دا کروموزوم چې دا د یو پروټین په وسیله حادثه وده چې د نکلیوسوم په نامه سره یادیږي. دوی خپله د کروماتین په شکل وي. کله چې بیا سره ضخیم وپیچل سي کروموزوم تشکیلوي. دغه دواړو کروماتیدونو ته سیسټر کروماتیدز ویل کېږي، بیا یو کروموزوم جوړوي. دا د حجروي ویش مرحله څو پړاوونه لري. لومړی چې دا د انټرفیز مرحله ده، بیا له هغه څخه د مایټوسیس مرحله ده، بیا د سایتوکینیسیس مرحله ده. انټرفیز مرحله چې ده هغه 3 برخې لري، G1 S G2 مرحلې لري. د G1 په مرحله کې حجره ټول هغه انزایمونه چې د S مرحله کې ورته اړتیا وي هغه جوړیږي، سنټریول، مایتوکاندریا، ټول په S مرحله کې DNA کاپي کیږي، یعنی DNA 2 برابره کیږي. په G2 په مرحله کې دلته نو حجره ویش ته آماده وي او انزایمونه هم تولید شوي وي. دلته نو حجره کاملا د مایټوسیس د مرحلې لپاره آماده وي. البته وروسته نو د مایټوسیس مرحله پیل کیږي. دغه مرحله چې دا بیا مختلف پړاوونه څخه جوړه شوې دي، یعنی مختلف مرحلې پروفیز دی، بل میتاپیز، اناپیز او تلوفیز مرحلې لري. دا یو مایټوسیس. د پروفیز مرحله کې کروموزومونه لنډ او ضخیم کیږي چې سیسټر کروماتیدز ورته ویل کیږي. دوی وصل نقطې ته سنټرومیر ویل کیږي. د سنټرومیر په وسیله باندې سپنډل تارونه ښکاره کیږي، سنټریول. دغه سنټریولونه خپله د سپنډل تارونه جوړوي. دوی یوه قطبینو یا هم جانبینو ته حرکت کوي. دا استوي غشا له منځه ځي، کروموزومونه راځي په منځ کې قرار لري، یعنی لکه انټکور په نامه ځای سره د سپنډل دوی سره وصلیږي. دوی ومنځ خواته حرکت کوي. د میتاپیز مرحله کې دغه د سپنډل تارونه راځي د دغو کروموزومونو سره وصلیږي چې ورته کنټکور ویل کېږي. دوی یو پلیټ تشکیلوي. وروسته د ناپیز مرحله کې دغه کروموزومونه کشیږي د سپنډل په وسیله باندې او قطبینو ته حرکت کوي. قطبینو ته چې حرکت وکړي د یو او وی شکل اختیاروي. بیا د تلوپیز مرحله کې دا قطبینو ته رسیږي. یو پلیټ کلایویج پیرو په نامه نه، دلته یو سیل پلیټ تشکیلیږي. دغه چې تشکیل سي بیا داسې د یو رینګ یعنی د قطمۍ په شکل اختیاروي. تلوپیز مرحله کې دوی راځي دواړه قطبینو ته حرکت کوي. دواړه برخې کروموزومونه استوي غشا رامنځته کیږي او همدارنګه سنټریولونه له منځه ځي او په نتیجه کې 2 حجرې تشکیل کیږي. سایټوکینیسیس یا هم د سایتوپلازم ویش سرته رسول کیږي او یو حجره په 2 برخو باندې ویشل کیږي چې ورته دختري حجرې ویل کیږي چې کاملا ورته وي و خپل مورنۍ حجرې ته. په نباتي حجراتو کې بیا د سایټوکینیسیس کې د کالج پیرو په نامه سره پر ځای باندې البته سیل پلیټ تشکیلیږي چې دغه پلیټ تشکیل څخه وروسته حجره په 2 برخو باندې ویشل کیږي. دا سیل سایکل په جریان کې ځینې چک پوینټونه هم لیدل کیږي تر څو دا پروسه سمه تعقیب سي او سمه سرته ورسیږي.
چې آیا دا حجروي ویش سم صورت نیسي یا نه دی. یو چې دی هغه G1S چک پوینټ دی او دغه د حجرې لومړني د انټرفیز مرحلې لپاره مهم دی چې آیا دا مرحله سمه تایید شوه که نه ده سمه. دوم چې دی هغه د G2 یا M چک پوینټ دی. دا مرحله بیا د مایتوسیس لپاره د ماده کېدو لپاره دا تعقیبوي چې هغه سمه ده که یا. سپنډل چک پوینټ دی هغه بیا د سپنډل تارونه تعقیبوي چې آیا په کروموزومو سم شنوتي دي که یا. د ود وکټورونه د حجرې اندازه او ځینې غذایي حالتونه د حجرې سایکل اغیزمن کولی سي. د انټرفیز څخه تر مایتوسیس پورې سایټوکینیسیس پورې چې کله بیا د اختري حجرې تشکیلیږي دا له 10 څخه تر 20 ساعته پورې دوی نیسي. مثلا انسانانو کې د پوستکي حجرات موږ ښه مثال ورکولی چې هغه ویشل کیږي او بالاخره نوي حجرات راځي د زړو ځای نیسي او دا حجرات خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. حجرات تکثر کوي او ویشل کیږي او وده او پراختیا رامنځته کیږي او زاړه انساج ترمیمیږي او نور مختلفې دندې سرته رسوي. د نن درس همدومره و. ستاسو کورنی کار دی د حیواني او نباتي حجروي ویش ترمنځ کوم توپیرونه دي دا به په یو مخ دوه مخو کې په ورقه ولیکئ او ماته به یې واستوئ. د دې سپارلو نیټه د 1990 کال د 10 میاشتې 18 تاریخ دی. خپل کورنی کار هم په وخت وسپارئ. بیولوژي دویم ټولګي او هم د زراعت لومړي ټولګي باغداري او مالداري څانګې.